الکه ګیره نه فریدي الله غفور رحیم دی بګیرو بخل نه کوي زکات نه ورکوي الله تبارک وتعالی زما پیسو ته محتاج نه دی غفور رحیم دی ما باسي وبخي ما با نو زمونږ پښتانه وایي چې څه دي کرلي نو هم حق به علي چې څه دي کرلي هغه به اخلي چې غنم دي کرلي غنم به اخلي او چې وربشي دي کرلي نو څه به اخلي وربشي به اخلي د غنمو نه ته وربشي نشي اخیستی ټیک شو که نه الله تبارک وتعالی غفور رحیم دی خو چې تاسو کرلي د هغې به صدر کې بیا به در باندې نور رحم وکړي دا لقمان حکیم نه دی دی غلامو نو دی یو سړي واغستو او الله تبارک وتعالی په قرآن کې هم ذکر کړی دی او د ده په نوم باندې یو صورت دی سوره لقمان د ده په نوم باندې په قرآن کې یو صورت هم دی سوره لقمان دا غلام وګوره یاد وساته نو چې کله د خپل مولا واغسته په بازار کې که نه او کور ته یې راوستو نو دلې داسې یو کوټه ورکړه ده وایي دغې کې پاتې کېږه ځان نه نو چې شپه شوه او دغې کوټې ته ننوته که نه نو خپل مالک ته یې ماله به صرف یو جانماز راکړي څه راکړي یو مسله ماله راکړه صرف نو دلې جانماز ورکړه مسله یې وله ورکړه دی به په هغې باندې ناست و په هغه کوټه کې والله به یادو د الله ذکر به یې کو عبادت به یې کو څه ټایم د شپې تېر شو نو دی پاسې د ورغې په دې خپل مولا پسې په دې آقا پسې ورغې وی پاسه الله یاد کا پاسه الله یاد کا هغه ورته مړه زه الله غفور رحیم دی ماما پاسه الله غفور رحیم دی دی ټیک شو راغې بیا د الله په ذکر کې مشغول شو څه ټایم تېر شو وی زه زما د مولا به لږ خوب پوره شوي چې اوس یې راپاسوم چې دی پسې لاړ وی پاسه الله یاد کا هغه ورته وی زه مړه الله غفور رحیم دی بیا راغې چې کله د چربان ټیم شو د تهجد ټیم شو که نه ویره دا ډېر بختور ټیم دی چې اوس خو یې راپاسم خوب به یې پوره کړی نو چې دی به د خپل مولا پسې لاړو وی راپاسه د تهجد ټیم دی هغه ورته یې مړه څه تنګول دي راغسې زه مړه الله غفور رحیم دی الله به ما وبخي الله زما د شپې ودرېدو ته ضرورت نه لري ټیک ته دې ته راغی چې سار شو د مولا لږې وربشې واغستې دي مالي کې او دلې ورکړې وی دا واله په پټي کې وکره دا وکره لګي اوس غلام دی کار خو به کوي که نه د چې هغه وربشې واغستې سیر 2 سرې وربشې وي نو لاړو او دکاندار ته وي ماله یو 2 سیره باجره راکه څه راله راکه یو 2 سیره باجره راکه نو چې باجره یې واغسته نو لاړو هغه یې وکرله باجره یې وکرله وربشې پرېښودې وخت تېرېدو چې مالک یې لاړ پټي ته که نه اوس په پټي کې د وربشو په ځای باجره ولاړه ده دی راوغوښته ویل که دا دې څه چل کړی دی تاله خو ما وربشې درکړې چې دا وکړه په پټي کې خو باجره ولاړه ده وي دا نو ما باجره کرلې ده که نه ما څه کرلې ده وي تا ته ما باجره ویلي نو ده ورته الله غفور رحیم دی کرلې مې باجره ده خو وربشې به شي که نه څه به شي ما وکرله باجره خو الله غفور رحیم دی الله مهربانه ذات دی خو هر څه کولی شي دې نه به راله څه جوړه کړي وربشې جوړې کړي مالک ورته ډېر بېوقوفه انسان دی ډېر بېوقوفه قمقل انسان دی کرلې دي باجره ده او الله به دې وربشې جوړې کړي الله دې څه کوي هغه ورته وي زه خو درته هم داوام که نه ما خو درته هم داوي که نه چې د شپې خوبونه کوه نافرمانۍ کوه د الله او الله به دې په مفتو کې وبخي خو چې څه دې کرلي هغه به درته میلاویږي که نه او مالک پوه شو چې دا خو یې راله سبق راکړو دا یې راله څه راکړو دا خو زه د پوه کولم چې ګورې دنیا کې دې څه کړي په آخرت کې به هغه میلاویږي الله داسې غفور رحیم نه دی چې څه دې کړي هغه به درته میلاویږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیوقوفه انسان عاجز انسان هغه دی چې کوي ګناه او امیدونه د الله تبارک وتعالی نه ساتي چې الله به ما